یو د نعمت او خوشحالي په وخت کې ټنګ ټکور چې خوشحالي راغله او درز او موسیقي او ګډاګانې او ډمې اوازونه دا اواز د الله ډېر بدی شي د موسیقي اواز د الله ډېر بدی شي په دنیا او په آخرت په دې د الله لعنت راوريږي دې مجلس کې چې څوک ناشته په ټولو د الله لعنت را روان دي چې ټنګ ټکور په مجلس کې ناشته د موسیقي په مجلس کې ناشته که وس دې رسیږي خو دعوت ورکړه چې منې کې که ستا وس په غوین رسیږي ته تروزه دو اوازونه دي چې د الله لعنت په شوه دي په دې دوه اوازونو په دنیا کې په آخرت کې یو د نعمت او خوشحالي په وخت کې ټنګ ټکور چې خوشحالي راغله او درز او موسیقي او ګډاګانې او ډمې اوازونه دا اواز د الله ډېر بدی شي د موسیقي اواز د الله ډېر بدی شي په دنیا او په آخرت په دې د الله لعنت راوريږي دې مجلس کې چې څوک ناشته په ټولو د الله لعنت را روان دي چې ټنګ ټکور په مجلس کې ناشته د موسیقي په مجلس کې ناشته که وس دې رسیږي خو دعوت ورکړه چې منې کې که ستا وس په غوین رسیږي ته تروزه بس په ځان دې وس رسیږي نور زما زور نه رسي نه مې څوک خبره مني نه مې د لاس زور شته بس ته تروزه هغه اخري درجه د ایمان چې کوم د وذالک ضعف الایمان چې په ځل کې بد ګوره خپشه او روزه دې او دویم आवाज چې د الله ډیر بدی شي هغه د مصیبت د مړی د غم په وخت کې د ویر आवाज دی دا ویرونه د خزي سان دی وای کنه سان دی ویل مرسیه ویل دا بعض خلک له محرم کې وی لګي دي من خود حسین رضی الله تعالی عنه په قربانی او په شهادت باندې مسلمانانو خود جنتیانو سردار دی جنت ته تللی دي نو جنتیانو باندې څوک هاي پای کوي ډرامې کوي خلک نو بعض خلک کاروبار کوي په مړوم کاروبارونه کوي په شهداوم کاروبارونه کوي دا څوک چې په دې شهداو کاروبارونه کوي تاریخ غلط دی او د دوی مشرانو هغه شهید کړي د غدارۍ د غدر په نتیجه کې شهید شوی دی هغه را لګيږي د خپل غدر د پټولو لپاره په ځان هاي صحیح دي چې روبري چل هاي ورزان بچ کې ته چې زما پټ شوه د خلکو ته معلومي اما ستاني کولو چې په کوفه کې وختونه را لېګري چې و تختید بوزدلو په کورونو نه وطن په غارونو نه وطن پټ شو د حسین رضی الله عنه ملګرتیا و نکړه هغه خلک پیژنې ستاني کولو خلک پیژنې او تام خلک پیژنې بي وقوفه باندې دوکه کېږي دی وجنا دا هاي پای کول غلط الفاظ ویل او دا سان دی ویل مرسیه ویل نوحی پڑاول او نوحی ویل دا ملعون आवाज دی د الله ډیر بدی جړه جایز ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای مونږه د جړه نه یو منکړی شوی مونږه د جړه اوس مثلا مړی وش او انسان جاړي وخت تويږي دا جایز نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل دا دغه چې کم دی بچي پلاس کې راخسته ابراهیم دا تل سمیشت دا د نبی رسول الله هغه بچی دی چې د ماریا قبطیه رضی الله عنها نه پیدا او دا هغه بچی دی چې اتل سمیشت په پالکانو کې رسیدل نو ټول واړه پړکوال کې وفات نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د ساور کوله نبی کریم صلی الله علیه وسلم سترګو مبارک نو خیر روان شو وی جوړ صحابه کرام ولړ دي اې د الله نبی غوي پوی نه شو لکه نبی علیہ السلام په غوي د نوحونه من کړی هغه د خیالو کدا جړاب نوحي نو صحابه د الله نبی تاسو باندې چلو شو تاسو ولې جوړی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا رحمت دی دا رحمت دی دا د رحم د وجنه کیږي چې یو خوږ انسان ته نه جدا کیږي انسان ورپسې وجاړي جړه جایز ده او ما چې تاسو منع کړی هغه د غلط الفاظو نه منع کړی چې تقدیر خلاف یو قسم نعوذ بالله احتجاج کوي یا الله مونږ دې کتلی او یا الله مونږ باندې مړی راولي او یا الله دا چل دی وکړو د غر په شان ترور او د غر په شان پلار دی رانه واخستو داسې دی وکړو دا غلط الفاظ بنوي دا د استله کته چې نعوذ بالله د تقدیر خلاف یو احتجاج او مصیبتونه دی په مونږ را پریوزي او ته خدا سوي او ته خدا سوي اخذ ورته لګي کنه غمړی ته سان دی وای دا ناروا ده